السلام علیکم زما ګرانو مینوالو زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضرم او ملګرو تاسو په تمنیل باندې به د نیلم ګل دا تصویر به کتلی وي دا مازدیګر ټایم راغلی و دی فیسبوک باندې لایو ویډیو کړی و او دی چې دی نو شیر علي مومن ته ډېر رد بد ویلي دي کنځلې کړي دي او بیا دی ما پسې هم خبرې کړي دي او زه کنځلې وکړې د هغې څه پروا نشته دی داسې خبرې وکړه که نه دا زړه مې ډېر خفه شو دی دا وویل چې دی ړوند ته خو څه ښکاري نه الحمدلله ما ته هر څه ښکاري نظر مې دونه کمزوری نه دی چې ته وې دا تشمې اچولي اشاریه 25 دا دونه نظر مې کم دی الحمدلله شکر الحمدلله نظر مې ښه برابر دی خو تشمې خپل احتیاط دپاره زه اچوم څه دا نه شوکې زه اچوم او ته لګې ته خبرې کې ته او ډېر فخر او غرور کې په دې نظر باندې ته دا د الله پاک یو دین دی نو ډېر فخر غرور مه کوه په دې نظر باندې خپل څه پته لګي الله پاک چې دی نو داسې یو دوړه ستا په سترګو کې واچي ستا نظر لاړ شي نو بیا به څه وکړې د چا پورې خندا مه کوه او داسې مه ووایه چې د فلانکې کس ړوند دی دته څه ښکاري نه یا کوڼ دی یا ګونګا دی یا دی خبرې نشي ویلې اورېدی نشي نو دا د الله پاک کار دی او ته په دې کې ډېر زیات چې دی نو خبرې مه کوه او نه په خپل ځان باندې فخر غرور کوه څه پته لګي ستا زامنو کې څه داسې الله پاک داسې هوا راولي یا داسې څه وشي نو هغې کوڼ شي ړانده شي نو ته به څه وکړې پوره د دنیا دولت هم ولګوه که نه نو بیا هم هغه سمېدی نشي نو پاتې شوه دا خبره چې تا ویل چې مراد سره د دې ګپ شپ چلیږي مراد هم اصل بغیرت دله سړی دی او ته یوه ښځه ذات تا ته کنځلې ځکه نه کومه چې مونږ خانداني خلک یو او دا مونږ سره ضیب نشته چې زه تا ته کنځلې وکړم او باقي خلکو ته ستا ټول اصلیت اصل نسب ټول پته ده هغه زه دوباره ریپیټ کوم نه چې ته څونه په اوبو کې لہذا مهرباني دا کوه مونږ شروع کې هم ستا د حق دپاره اواز اوچت کړی خو څه ټایم ستا وایس میسیج یې مونږ واورېدې نو ډېر حیران شم ته لګیا ته یوه ښځه ذات ته داسې خبرې کې داسې الفاظ استعمالې تا سره دا خبرې خوند نه کوي ولې چې ته یوه ښځه ذات تا سره دا کار خوند نه کوي او پاتې شو مراد مثلا اصل دله انسان دی دله ورته ځکه وایم چې هغه په خبره باندې ټینګېدو والا نه دی اول یو شانتې خبرو کې بیا وتښتي بیا راشي بیا وتښتي او ستا چې کوم وایس میسیج وي هغه موږ ته میلو شوې نو ډېر حیران شم په دې باندې چې ته یوه ښځه ذات داسې الفاظ داسې وینا نو کول پکار چې کم تا وکړه او باقي خبره دا پاتې شوه چې تا اوس چې کومې کنځلې کړي دي راغلی وي نو تا زما نوم واغېستو شیر علي مومن نوم واغېستو دا د ښه کار نه دی کړی مونږ یوازې ستا ذات نه دی یاد کړی چې یا تم ټارچره کړی چې آیا نیلم ګل داسې ده چې کومه ویډیو کې ما خبره کړې ده ما دا ویلي دي دا چې کوم خلک یې ته مې یاد کړی ستا خاوند مې یاد کړی دی ما دا بې غیرتوب پرېږدي ستاسو د کور خبره ده کور کې خلاصه کوي او تاسو راځئ په سوشل میډیا باندې یو بل ته کنځلې کوئ دا د پښتانو کار نه دی ثقافت نه دی کلچر نه دی چې تاسو راځئ په سوشل میډیا باندې کنځلې کوئ یو بل ته رد بد وایي لہذا مهرباني وکړئ دا کنځلې دا فضول مجلس ته پرېږدئ چې کوم ستاسو د کور مسله ده کور کې حل کړئ او دا دمکیانې بل چاله ورکوه ستا د دمکیانو نه زه نه یریږم چې چېرته تلی شي لاړه شه هغه کس ته ووایه چې چا څه غلا کړي وي چې څوک غل وي یا چا غلط کار کړي وي هغه کس به نه یریږي مونږ نه در غلا کړې ده او
نه د نه یریږو چې کوم حق خبره ده هغه مونږ کړې ده بیان کړې ده او مونږ هغې نه شاته کېدی نشو چې کوم صحیح خبره ده هغه مونږ کړې ده او باقي د فضول خبرو نه څه جوړېږي نه دا چې ته چې کومه فضول خبره کې فضول ملس کې دې نه لږ پرهیز وکړه ګریز وکړه دا داسې خوند نه کوي ولې چې ته یوه ښځه ذات دی بس ملګرو زما د نیلم ګل ته دا ورکوټې شان د میسج دا پیغام و دا ویډیو تاسو څونه شیر کولی شي شیر کې نیلم ګل ته دا زما دا ویډیو ورسي او هغې ته دا پته ولګي چې ما چې کومه ویډیو کړې وه خو نیلم ګل چې ته په حق باندې وې نو تا دا ویډیو ولې ډیلیټ کړه لایف راغلی وې نو اپلوډ کړې به دې وکړه ولې دې ډېر زر ډیلیټ دې کړه نو پتا کې غلو ځکه دې ډیلیټ کړه چې پتا کې غل نه وې که نه نو تا به دا ویډیو خپله نه به ډیلیټ کوله پتا کې غلو ستا په زړه کې غلو ځکه دې دا ویډیو ډیلیټ کړه بس ملګرو زما دا میسج دا پیغام و چې ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ چې څونه شیر کولی شي شیر کړئ او د نیلم ګل ته زما دا اواز ورسي او هغې ته دا پته ولګي او د هغه چې کوم میړو مراد ته هم زما د اواز ورسي چې مراد چې کوم کار کې خپل کور کې کوه او دا بې غیرتوب او کنجرتوب پرېږدي بس ملګرو دا زما میسج او پیغام و والسلام